السلام علیکم محترمین. الله تعالی می جوړ او روغ او آباد لره. الله تعالی متل ژوندۍ او خوشاله او کامیاب لره. محترمینو، یو نوم مبارک دی الله پاک جل جلاله سیاقاق دی الحاجات. د دې بهترینه او ناشنا وظیفه له تاسو سره شریکه کوم چې تاسو د ژوندۍ ټول حاجتونه به ان شاء الله پوره کیږي. که هر څومره سخت حاجت وي تاسو فزړه کې او غواړي چې هغه فرسي هغه سر ته ورسیږي، هغه که د رشتې وي، هغه که د محبت وي، هغه که د مال او د دولت وي، هغه که د نارینه اولاد یا زنانه اولاد وي، هر څه وي، د دغه لفظ د دغه نوم په برکت سره به ان شاء الله الله پاک جل جلاله به درته پوره کړي او هغه سخت حاجت چې تاسو یې غواړئ چې پوره سي، که هر حاجت وي چې جائز حاجت وي، روا حاجت وي، ناروا نه وي، دا ټول به الله تعالی جل جلاله د دې په برکت د دې وظیفې په برکت سره در پوره کړي. که چیرې دغه وظیفه تاسو په یقین او په عقیده سره وکړئ، زه تاسو ته دا وایم چې په فضل او په کرم د الله سره الله پاک جل جلاله به ستاسو حاجت پوره کوي. خو تر دې مخکې محترمینو یوه خبره در سره شریکه کوم، دا ضرور لیگ په غور واورئ. ګورئ اکثره ملګري موږ ته په کمنټ کې کله داسې وایي چې ستاسو وظیفې چې دي دا په یوه کتاب کې هم نشته. بعضې داسې وایي چې ته دروغ وایې، بعضې څه وایي، بعضې څه وایي. ګورئ زه د هغو لپاره یو دوې درې خبرې کوم چې دوی هم خپله پر دې وظیفو باندې یقین راسي. هره وظیفه ضروري نه ده چې خامخا به په حدیث او په قرآن سره ثابته وي، بیا به تاسو کوئ، کنې نه به کوئ. کنې تاسو په دې اوس موجوده دور کې وګورئ، داسې ډېرې مسئلې شته، داسې ډېرې مسائل شته زموږ په اوس په معاشره کې وجود لري، لیکن نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې شته. نه یې سړی په قرآن کې ثابتولی شي نه په حدیث کې ثابتولی شي. اما یې نو که چیرې داسې وظیفه موږ تاسو ته درکوو چې هغه په قرآن یا په حدیث سره نه وي ثابته، د دې خو دا نه معنا چې دا وظیفه خو نو بیا ناروا ده، نه دا وظیفه کول ګناه لري. موږ که تاسو ته هره وظیفه درکوو، ګورئ هغه ټول یا قرآني آیاتونه وي یا مثلا د الله پاک جل جلاله نومان وي، دا څه موږ له ځانه نه دي جوړ کړي. او بعضې داسې خلک چې ته دروغ وایه، داسې کمنټونه هم کړي په دین کې دروغ ویل دا ګناه لري، د خپله داسې لیکلي دي. بالکل یقینا په دین کې چې سړی دروغ وایي، بلکې دغسې چې دروغ سړی وایي دا د الله پاک جل جلاله دښمن ده. الله تعالی جل جلاله فرمایي څوک چې دروغ وایي هغه زما دښمن ده، او چا چې د الله تعالی جل جلاله دښمني وکړه هغه په آخرت او په دې دنیا په دواړو کې به ذلیله وي. خو لیکن موږ دروغ نه وایو، د موږ وظایف ټولې له حقیقت څخه دي. زه تاسو ته وایم ما چې څومره وظیفې درکړې دي تاسو یې وګورئ. په دې کې مثلا د سورة الکوثر وظیفه ما درکړې دي، یاسین وظیفه یا د یا رزاق هره وظیفه مې درکړې وي. دا وظیفه له ځان سره اوسي، هغه عالم ته کښېنئ چې مثلا تاسو ورباندې باور تاسو یقین ورباندې لرئ. خو دا به یاد ساتئ چې هغه به داسې عالم وي چې هغه وظایف مني، هغه تعویضان مني، هغه زیارتونه مني، دا ټول شان مني. له هغه څخه دا معلومات وکړه. وصایه به زه خو مثلا د دا یا رزاق یا مالک یا هره وظیفه دا وایم او بیا داسې دعا کوم چې یا الله د دې وظیفه خو ما وکړه، د دې په برکت سره زما فلانکی مشکل را حل کړي، د دې په برکت سره ما مالدار کړي، د دې په برکت سره زما له کوره ناجوړي پریشانی دا مشکلات ټول ختم کړي. آیا دا رقم وظیفه کول روا ده که ناروا ده؟ که چیرې هم د درته وویلې چې دا ناروا ده، بالکل راسه ستاسو به لاس ما به ګریوان وي، دا وظیفې بیا زه پرېږدم، هېڅکله بیا تاسو ته نه وایم او له تاسو سره بیا دا خبره تصدیق کوم چې زه دروغ وایم. خو که چیرې بیا هغه عالم درته وویل چې نه دا صحیح دی، ځکه چې دا د برکت لپاره، مثلا چې یو سړی داسې دعا وکړي چې یا الله د پلانکي په برکت سره زما پلانکی کار را حل کړي، هېڅ مشکل نشته په دې کې. ګوري یو ولی دی الله تعالی پر لار روان و، خلکو ورته وویل چې صاحبه ته خو د الله دوست یې، نو ته یوه دعا وکړه چې الله تعالی پر دې علاقه باندې باران وکړي. دغه علاقه چې ده دا ډېره وچکالۍ سره مخ ده، نو ده خالي بس داسې وویل چې یا الله دې ما د سترګو په برکت سره باران وکړي.
نو کتابونه لیکي چې کله دا خبر وکړه فورا باران شروع سو د خلکو پوښتنه جنو کړه چې صاحب تا داسې کم کار وکړي چې تا خالد دا لفظ ووایي چې یا الله ما د سترګو برکت سره باران وکړي باران وورېدی ده ورته وویل چې زما سترګې چې دا ډېرې مکرمې محترمې دي ځکه چې ما په دې سترګو بایزید بستامي رحمه الله لیدلی و نو زما سترګې الله ته محبوبې وې ځکه د دې محبوب په برکت په وسیله سره ما د الله تعالی ته شفیع کړي د هغه په برکت سره باران وورېدی نو دا آیاتونه دا وظایف دا ټول الله تعالی ته محبوب دي مکرم دي د الله تعالی خوښي دي چې هر یو الله تعالی ته وسیله کې الله تعالی د هر مشکل حل کوي الله تعالی د هر مشکل حالت را باسي الله تعالی د هر حاجت پوره کوي اوس خو تا ته معلومات په دین کې نشته ته خبر نه تاسې د کتابو مطالعه نه ده کړې هغه خو ستا خپل قصور ده نو ته به خامخا پر بل باندې رد کوې ته به خامخا پر بل باندې نوکې کوې زموږ په کتابونو کې بعضې کتابونو کې لا داسې هم راځي وایي چې د جاهل سړي په مخ کې داسې خبره د یو ولي د مه کوئ چې هغه د ده زړه نه مني ځکه چې هغه خبره له حقیقت څخه ډکوي خو د ده زړه ته نه ولیږي چې دا کار نو څنګه سوی ده نو دی بیا پر تا باندې د دې ګمان کوي چې ته دروغ وایې نو ځکه د جاهل سړي په مخ کې داسې خبره کول چې جاهل په هغه کې معلومات نه لري نو بیا پر بل خلکو باندې نوکې کوي نو لهذا زموږ وظایف چې د ټولې له حقیقت څخه ډکې دي هېڅ کله د الله پاک جل جلاله متوس او توفیق نه راکوي چې انسانان به خطا باسو نه د الله وس او توفیق راکوي چې چاته به دوکه ورکو او نه د الله تعالی وس او توفیق راکوي چې په دین کې به درواغ وایو خدا وظایف چې دي دا د وسیلې په برکت سره تاسو هر حاجت ته وسیله کوئ الله تعالی به حاجت در پر کوي نو محترمینو زه د وظیفې پر طرف باندې ځکه چې دا خبره مې لږ اوږده کړه نو وظیفه در سره شریکه کوو دا وظیفه وکړي ډېره بهترینه وظیفه ده انشاءالله ستاسو هر حاجت به پوره شي دوستانو که هر حاجت لري هغه په خپل ذهن او فکر کې راوګرځوئ او د سهار له لمانځه نه بعد متصل ورته کینئ 1500 واره دا تورې ووایاست یا قاضي الحاجات یا قاضي الحاجات یا قاضي الحاجات دا تورې 1500 واره ووایاست له هغه نه بعد دعا وکړئ د خپل حاجت الله تعالی به مو هغه حاجت در پوره کړي مثلا که په دغه ورځ مو مشکل نشته هلداسې تر 10 12 ورځو پورې وکړئ انشاءالله په دې دوران کې الله پاک جل جلاله مهربانه ده چې له غیبي طرفه به پر تاسو باندې مهرباني وکړي او ستاسو هغه مشکل ستاسو هغه حاجت به در پوره کړي او تاسو به د خوشحالي او د سکون او د آرام زندگی مخته یوسئ محترمینو خدای دې وکړي چې دا وظیفه مې خوښه سوي له نورو ملګرو سره هم ضرور شریکه کړئ تر بلې وظیفې پورې د الله په امان پر الله هم سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته